همړه مونږ چې کومې خندا خبرې کړې وي هغه دې پکې یو راوستې او نور دې پکې نه وي راوستې. السلام علیکم قدرمنو، ستاسو ورور عمران الله معراج یم او نننی لاګ چې کوم دی هغه په بخښنه باندې شروع کړم ځکه چې بیګا مې خوب نه و کړی. سهار په 6 بجې باندې ویده شوم او په 10 بجې باندې د کتاب مخکتنه وه. سمیع الله ګران صاحب هم بلنه راکړې وه، خو د هغې نه مخکې راته چې کوم دی استاد صاحب و ارمان سراج او فرحان سراج ورور په تمه ول نو لیټ شوی یم. اوس چې کوم دی ټایم دی 12 او 12 بجې څه مې خوړلي هم نه دي او ګلوکو لیول هم په ماینسو کې دی. نو ورځم هلته کې قدرمنو دا ټایم راغلو د منګورې کټې اډې ته روان یو سمبټ ته چې هلته کې راته استاد صاحب او فرحان او ارمان سراج انتظار کوي. استاد صاحب کالونه هم ډېر کړي زه اوده وم نو استاد صاحب بیا هم بخښنه او بیا هم بخښنه. ښه قدرمنو مټه کې د پلان کوچ نه کوش وم چې سمبټ نه دېخوا کوش وم ځکه چې 10 بجې ټایم و هلته کې د تلو د حسین علي حسین صاحب د کتاب مخکتنه وه نو هغې د زه راونه رسېدم اوس 1:30 بجه ده. نو حسین علي حسین صاحب چې کوم دی مبارکي دې داسې قبوله کړي د بخښنې سره. ښه قدرمنو دا ټایم چې کوم دی مټې بازار کې ته راغلو استاد صاحب ته مې بخښنه وکړه. ښه ده استاد صاحب رانه خفه نه دی. استاد صاحب خفه خو نه یې که نه؟ مړه ته د خفه کېدو سره یاره دا د خفه کېدو دا کس خو به تاسو پېژنئ که نه؟ دا څوک دی؟ ارمان سراج. فرحان بھائی سره ملاو شوی. فرحان سراج نو اوس دلته ورتېرو ما هم د سهار نه اوبه هم نه یوز کړي نو استاد صاحب سره چې کوم دی ګني جوس کو انشاءالله هغې نه پس ګورو چې چېرته ځو او چېرته کښېنو تاسو سره به خبرې کوو. سیګارو که نو چې پوډري قبر ته ناست و که نو څه مې ژړل کس پسې راغی ولې ژاړې چې دومره هغه ورته وایي دا زما پلار دی دا قبر ته یې ژړل. هغه ورته وایي دا خو دومره وړوکی دی وایي چې دا ډېر په وړوکوالي مړ او کدی زما دیدن یادېږي ګرانه د ګودر غاړی جاره واخلم او زما دې څه وکړو چې لاړې ګرانه په ځان دې ورکړو د یارانو تلیفونونه. څنګه استاد صاحب دا سره بیا شریک څوک جلسو کې زنده‌باد او مرداباد کړي څوک درنمو کې د ګډا په انتظار دي ډېر ښه او تالاشي ورکوي څوک تالاشي اخلي د وطن مې ټول وګړي په روزګار دي. ډېر ښه خلک هسې وایي چې روزګار نشته استاد صاحب. ښه قدرمنو دا استاد صاحب سره دلته کې راغلو خواته مونږ سره چې کوم دی د ارمان سراج چې کوم دی مشر ماما دی را سره دلته کې. څنګه یې جي ښه ډېره مننه جي. زما نوم اسماعیل نوم دی ډاکټر اسماعیل او د دیزي یم او د ارمان سراج او دا هلکان مې خوري دي او ستاسو ته ډېر زیات خوشحاله یو تاسو دلته کې راغلی. ډېره مننه جي ستاسو د مینې مننه جي. دلته کې د ارمان سراج چې کوم دی مونږ سره بل ماما دی تاسو هم لږ خپل تعارف وکړئ. جی زما نوم ډاکټر عمادالدین دی. ته څه کوې لکه؟ بس یاره ملاس یم. ملاس یې؟ ستړی شوې؟ منیر صاحب غزل به سره شریک کړم وایي چې زړه مې نری نری خوږېږي او ورېږي باران بس یو سړی راته یادېږي
وریږي باران د پیالو کړنګ د رباب ټنګ او د یارانو محفل د پیالو کړنګ د رباب ټنګ او د یارانو محفل نن به موسم لیونی کېږي او وریږي باران عجبه دا ده چې د واورو په دې یخ موسم کې په یو مزدور پلی بهیږي دا بیا ووایه عجبه دا ده چې د واورو په دې یخ موسم کې په یو مزدور پلی بهیږي او وریږي باران ډېر ښه او یو مسافر کډه روان غاښته او کلي ته ځي یو مسافر ورته ترسېږي او وریږي باران ډېر ښه یو مسافر کډه روان غاښته او کلي ته ځي یو مسافر ورته ترسېږي او وریږي باران سترګې سرې دي بنګې سکلي ګډې وډې وایي سترګې سرې دي بنګې سکلي ګډې وډې وایي منیر په لار زنګېږي او وریږي باران ډېر ښکلی قدرمنو ارمان خو تاسو واورېدو نو چې اوس استاد صاحب هم واورو قطعې خو د استاد صاحب نه تاسو اورېدلې دي خو نن غواړو چې د استاد صاحب نه غزل واورو استاد صاحب غزل به راسره شریک کړي د مطلع شعر دی ارشاد استاد صاحب چې د مینې د مسلک په عقیده باندې روان یم د مینې د مسلک په عقیده باندې روان یم او مسرور یم د فطرت په فلسفه باندې روان یم واه او په لنډه لاره نه ځمه که هر څومره نږدې ده په لنډه لاره نه ځمه که هر څومره نږدې ده او په نیغه پاکه لاره په اوږده باندې روان یم ډېر ښه استاد صاحب ډېر ښه او د وخت د ناکردو د لاسه خاورې ایرې ګرځم د وخت د ناکردو د لاسه خاورې ایرې ګرځم د وخت د ناکردو د لاسه خاورې ایرې ګرځم او د هاړ غرمو ستی کړم په توده باندې روان یم د هاړ غرمو ستی کړم په توده باندې روان یم ډېر ښه استاد صاحب او نظام نشته نو ځکه خو ناقصه انتظام دی نظام نشته نو ځکه خو ناقصه انتظام دی د وچې په تکل کې په لمده باندې روان یم ډېر ښه او د خپل عمل د لاسه غیر غماسته شرمنده شوم محکوم یم د اغیارو په چنده باندې روان یم ډېر ښه استاد صاحب ډېر ښکلی او سیراجه چې د رب سره مې ښې اړیکې نشته سیراجه چې د رب سره مې ښې اړیکې نشته دا ځکه خو په لمسه د بنده باندې روان یم هی دا ځکه خو د په لمسه د بنده باندې روان یم قدرمنو شعر او شاعري خو ډېره وشوه په کوم ځای کې چې ناست یو دا د ارمان سراج د ماما هوټل دی راځئ دا ځای مو ګورئ خواته چې کوم دی دا ګیمن دی خوازخیلې ګیمن پل هم دی هغې نه مخکې تاسو به د شارټس کې کتلی خو لږ نور دا علاقه چې کومه ده دا هم وګورئ د اعظم بنیری صاحب چې تاسو به یې پېژنئ هغه را روان دی درمان صاحب دی نو هغو سره به میلاویږو او انشاءالله هغې نه پس به خپل لاک ختمو نه دی خو وده مدم نه کوي یار وده به په څه وکړي یاره څه خوري نه نو شعرونه نه خوري نه خوري ماڼۍ والا راوړه ماتې نور خوري دی وایي زه نه خورم غواړم چې د اعظم بنیری صاحب نه څه شعرونه واورو څه غزل چې د هغو څه خوښي چې هغه را سره شریک کړي نو مننه به وي دغه څه شعرونه دي چې پخه مې د زړه د درد د شوره را چاپېره کا یا جانانه دواړه لاس په زوره را چاپېره کا واه یا مې د وطن په ننګ شهید که چې یو شور شمه یا د امن کرخه له دې وره را چاپېره کا ډېرو تربګنو موږ د یو بله ناشنا کړي یو یا ابۍ راوړي غاړه نوره را چاپېره کا ستا په شان عظم د بیروخۍ په رنګ کې رنګ نه دی سل ځله پردې له دې پیغوره را چاپېره ډېر ښکلی دي تا چې د ژوند په نیمه لاره کې لوزونه مات کړه ناترسه تا مې د زړه واړه امیدونه مات کړه د خپل نیازبین یار د ښایست په درته څه وایمه خو دومره وایمه چې ښکلو پې نظرونه مات کړه له ډېر
غربته مې په خاوره دا نظام را خور شو، څوک په دیوال واوړېده، چا د چاورونه مات کړه. ډېر ښه دي، ډېر ښکلی. زمونږ تاریخ د ابدالي او غزنوي وګوره، موږ په دې خاوره بلا بلا سرونه مات کړه. دا چې د امن ټپې وایي امن نه راولي، دوی خو د امن د کاونټرو نه سانګونه مات کړه. واه جي. هغه شراب زه د دنیا میو کې نه بدلوم، ساقي ګواه دی میخانه کې مې جامونه مات کړه. واه ډېر کړه نن یې اعظم او جانان دواړه په یو ځای ولیده، رقیب له تا و په چیچلو خپل غاښونه مات. واه ډېر تا چې د ژوند په نیمه لاره کې لوزونه مات کړه، ناترسه تا مې د زړه واړه امیدونه مات کړه. واه ډېر ښکلی جي، ډېر ښه. قدرمندو دا و اعظم منیری چې تاسو واورېدو او د خپل خوشحالي هغه چې کوم ده تاسو ته نشم بیانولی. ډېر زیات خوشحاله یم چې هغه سره ملاقات وشو. نو انشاءالله دا اولنی ملاقات و، د دې نه پس چې کوم دی انشاءالله نور ملاقاتونه به ورسره هم کېږي، تاسو ته به یې ښایو. ډېره مننه.